سلامونه ملګرو، زه ورور راغیم او تاسو ته د یوې نوې کیسې سره راغلی یم. د کیسې په پیل کې موږ ته یو ګدام یا یو زوړ کور ښودل کیږي چې د ښار څخه ډېر لیرې دی او په دې ګدام کې یوه نجلۍ په ویره سره دلته او هلته منډې وهلې. په حقیقت کې هغې نجلۍ د دې ګدام څخه د وتلو لاره پیدا کوله، مګر هغې د وتلو لاره هیڅ پیدا نه کړله. وروسته موږ پوهیږو چې دې څلورو کسانو دا نجلۍ تښتولې ده او دلته یې راوړې ده. دلته موږ د دې خلکو نومونه پیژنو چې په دې ډول سره دي: ګیري چې د دې ډلې مشر دی، شیوا، نایک او چندو. کله چې دوی څلور سره پر هغه نجلۍ باندې راوګرځېدله تر څو پر هغې باندې جنسي تېری وکړي، نو هغه نجلۍ دوی ته خبرداری ورکوي. هغه وایي که تاسو پر ما باندې جنسي تېری وکړي نو تاسو به د دې شا د خلکو په څېر د برخلیک سره مخ سئ. له همدې امله تاسو باید همدا اوس ودرېږئ او ما پرېږدئ. مګر دوی دې نجلۍ ته وایي موږ تر اوسه پورې پر ډېرو نجونو جنسي تېری کړی دی او هغوی مو وژلي دي، مګر تر اوسه پورې هیڅ قضیه او هیڅ دوستیه پر موږ باندې نه ده جوړه سوې او اوس به ستا سره همداسې وسي. موږ به ستا سره جنسي تېری وکړو او بیا به وروسته تا ووژنو. د دې خبرې په اورېدو سره وروسته هغه نجلۍ له هغه ځای څخه منډې وهي تر څو خپل عزت او ژوند وژغوري. په دې توګه دلته او هلته منډې وهي. وروسته هغه نجلۍ یو ځای ته راځي او په یو کونج کې پټېږي. د هغې نجلۍ پر بدن باندې هیڅ جامې نه وې، ځکه چې هغو خلکو د هغې څخه جامې ایستلې وې. خو دوی څلور سره په یو ډول سره نجلۍ پیدا کوي او په بې رحمانه ډول سره پر هغې باندې جنسي تېری کوي. دوی د دې څخه ویډیو هم جوړوي. خو په همدې سره هغه نجلۍ همدلته مړه کېږي. د دې لیدلو وروسته ګیري چې د دې ډلې مشر دی، هغه درو واړو ته وایي چې پر دې نجلۍ باندې هم پېټرول واچوئ او ویې سوځوئ او د دې جسد یو لیرې ځای وغورځوئ. دا په دې معنا ده چې د دې څلورو لپاره د یوې نجلۍ سره جنسي تېری کول او هغه وژل خورا اسانه کار دی. د دې وروسته موږ ته یوه بله نجلۍ ښودل کېږي چې نوم یې جاناني دی. هغه د خپل موټرسایکل په واسطه سره دفتر ته روانه وه. پر کومه لاره چې دا روانه وه پر هغې لاره باندې شیوا، نایک او چندو د سړک تر څنګ په یوه رخشه کې ناست دي او دوی درې سره په جاناني پسې کېږي. وروسته له دې چې هغه یو وران ځای ته رسېږي نو دوی د دې فرصت څخه ګټه اخلي او د هغې د موټرسایکل مخ ته خپله رخشه ور اچوي او هغه په زوره سره رخشې ته ورخېژوي. په لاره کې جاناني چغې وهي او د مرستې غوښتنه کوي. کله چې جاناني هڅه کوي چې ټلیفون له خپل د سکول څخه راوباسي، دوی د جاناني ټلیفون اخلي او د باندې یې غورځوي. له هغه څخه وروسته دوی درې سره جاناني خپل زاړه ګدام ته راوړي. دلته د راوړلو وروسته جاناني بیا کوښښ کوي چې یو هوښیاري ښکاره کړي. هغه پر دوی باندې د برید لپاره د خپل د سکول څخه د اوښکو سپرې راباسي، مګر دا څلور کسان د هغې څخه هغه سپرې هم اخلي. یو څه وخت وروسته جاناني یو بله هوښیارتیا ښکاره کوي. جاناني دغو څلورو ته وویل ګورئ، که زه ووایم او که ونه وایم تاسو به حتما پر ما باندې جنسي تېری کوئ. نو له همدې امله زه غواړم چې موږ پنځه واړه ډېر خوند واخلو. زما مطلب دا دی زه به ستاسو سره همکاري وکړم، مګر زما یو شرط دی چې تاسو به زما ویډیو نه جوړوئ او په ورته ډول سره کله چې زه له دې ځای څخه وځم زه به ستاسو په وړاندې د پولیسو هیڅ شکایت نه کوم او تاسو به هم ما ایله کوئ. که تاسو زما سره په دې خبره کې موافق یاست نو راځئ چې پیل وکړو. د جاناني له دې اورېدو وروسته دا څلور کسان د جاناني خبره ورسره مني او کله چې دا څلور کسان د جاناني سره جنسي تېري ته تیاریږي او بیا هغه څلور کسانو ته وایي صبر وکړئ، تاسو څلور کسان هم قوي یاست. زما بدن په دې حالت کې د څلورو کسانو زغم نسي راوړلی. له همدې امله زه شرابو ته اړتیا لرم او ستاسو په څېر زه هم مخدره توکو ته اړتیا لرم. له هغه وروسته به موږ پنځه کسان په ډېر خوند سره خپله معامله ترسره کړو. ګیري او نایک دواړه ښار ته ځي تر څو شراب او مخدره توکي واخلي. اوس ځکه چې چندو د تش رګ لپاره د باندې تللی و، دلته یوازې شیوا ناست دی او خراب فلمونه ګوري. نو جاناني فرصت پیدا کوي او هڅه کوي چې پر شیوا باندې برید وکړي، مګر شیوا دا خبره احساسوي او په خاموشي سره جاني هلته کښېنوي. یو څه وخت وروسته چندو هلته راځي او اوس دا ځل شیوا د تش رګ لپاره د باندې ځي. یو څه وخت وروسته چندو ولیدله چې جاناني په ډېره مینه سره چندو ته ګوري. داسې ورته ګوري او داسې احساس کوي چې چندو د هغې د ژوند ملګری دی. او کله چې هغه ګوري جاناني چندو ته وایي زه له تا سره مینه لرم او جاناني د چندو ستاینه پیل کوي چې هغه د باهوبلي رانا پرتاپ په څېر ښکاري. د دې اورېدو سره وروسته چندو په بشپړه توګه سره بې حاله کېږي او جاناني د چندو څخه پوښتنه کوي آیا تاسو کله هم له چا سره مینه کړې ده؟ وګورئ، په زور سره له یوې نجلۍ سره نږدېوالی کول توپیر لري او د خپلې خوښې له نجلۍ سره یو ځایوالی کول هغه جلا خبره ده. او که تاسو کله همداسې د خوښۍ کار تجربه کړئ نو بیا به تاسو په ټول عمر له چا سره د زور کار ونه کړئ. د دې په اورېدو سره چندو جاني ته وایي زه نسم کولی، که ګیري په دې سره خبر سي نو ډېر به غوسه سي. نو جاني چندو ته وایي وګوره چندو، زه له تا سره ډېره مینه لرم
ته هم دا اوس پریکړه وکړه چې ته دا خلک غواړې یا ما. نو چندو جانې ته وایي نه زه یوازې همدا خپل ملګری غواړم، ځکه چې ګیري له ماشومتوب راهیسې زما پاملرنه کوي. ګیري زموږ ټولې اړتیاوې پوره کوي، زه هیڅکله دا نسم کولی. د دې په اورېدو وروسته جانې چندو ته خپله شخصي حصه ښکاره کوي. د دې په لیدلو سره چندو لیونی کېږي او جانې چندو ته وایي وګوره چندو، زه له تا سره ډېره مینه لرم. د دې څخه لوی ثبوت ته نور څه غواړې؟ هغه څه چې زه یې تا ته درکولی سم، هېڅ بله انجلۍ یې تا ته نسي درکولی. د دې په اورېدو سره چندو هم جانې ته وایي چې زه هم له تا سره مینه لرم او جانانې چندو په غېږه کې نیسي. له هغې وروسته کله چې شیوا هلته راځي نو جانانې او چندو په هغه ځای کې نه وي. د دې په لیدلو سره شیوا په لوړ غږ سره چندو ته نارې وهي او هغه ته زنګونه وهي، مګر ټلیفون ته ځواب نه ورکوي. په حقیقت کې دوی دواړه د هغه ګودام پر چت باندې ناست دي. دلته جانانې چندو ته وایي راځه چې ښار ته ولاړ سو او ژر تر ژره واده وکړو، مګر چندو جانانې ته وایي صبر وکړه، ګیري راسي، د هغه څخه به اجازه واخلو، بیا به وروسته ولاړ سو او د هغه په اجازه سره به له دې ځای څخه ولاړ سو. د دې په اورېدو سره جانانې ډېره غوسه کېږي. دا معنا لري چې جانانې هر ډول بهانه وکړي چندو له هغه ځای څخه تګ ته آماده نه دی. له هغه څخه وروسته جانانې خپل لاس ټپې کوي او چندو ته وایي چندو ژر تر ژره ما روغتون ته بوځه، زه درملنې ته اړتیا لرم، وګوره زما څخه وینه تویېږي. د دې په لیدو سره چندو جانانې ته وایي یو څه وخت انتظار وکړه، ګیري به راسي او موږ به ژر ولاړ سو. په عین حال کې جانانې له چندو سره په خوږه ژبه سره خبرې پیل کوي او هغه چندو په غېږ کې نیسي او په هره خبره کې جانانې چندو ته وایي وګوره زه څومره ښکلی یم، آیا ته غواړې ستا ملګري زما سره جنسي تېری وکړي؟ ته څنګه زما سره مینه کوې؟ یوازې ته یې چې زما پر بدن باندې حق لرې. همدې وخت کې شیوا هلته لوړ راخیږي. د چندو او جانانې په لټه کې لوړ راپورته سو. دلته چندو شیوا ته د خپلې مینې کیسه بیانوي چې هغه له جانانې سره ډېره مینه لري او جانانې له چندو سره مینه لري. د دې په اورېدو سره شیوا ډېر غوسه کېږي او هغه له چندو سره جنګ کوي. چندو هم له هغه سره جنګ شروع کوي. د دې دواړو ترمنځ ښه جنګ شروع سو او جانانې له لرې څخه ګوري او ډېره خوشحاله کېږي. چندو شیوا له لوړ بام څخه لاندې راغورځوي. له همدې امله شیوا هلته مړ کېږي. دا په دې معنا ده چې دې څلورو کسانو څخه یو مړ سو. کله چې دوی دواړه له هغه ځای څخه تښتي ګیري او نایک هلته راځي. چندو د ګیري په لیدو سره بهانه کوي او ویې ویل وګوره دا نجلۍ له دې ځای څخه تښتېدله او ما ونیوله. له دې وروسته دا څلور دننه ځي او بیا شراب څښل پیلوي، مګر جانانې په پټه سره هغه شراب پر مځکه باندې تویوي تر څو نشه نسي. دلته نایک د شیوا په اړه پوښتنه کوي چې جانانې او چندو د شیوا په اړه باندې مختلف ځوابونه ورکوي. له هغه څخه وروسته چندو شیوا ته په دروغو سره زنګ وهي او ګیري ته وایي چې د شیوا ټلیفون بند دی، مګر یو څه وروسته نایک شیوا ته زنګ وهي. دلته د شیوا ټلیفون زنګ وهل پیل کړل. شیوا ټلیفون نه پورته کوي. هغه به ټلیفون ته ځواب څنګه ورکړي ځکه چې هغه خو مړ سوی دی. دلته جانانې نایک ته وایي دا یوه ځنګلي سیمه ده، شاید د شبکې ستونزه وي. مګر یو څه وروسته نایک د شیوا د ټلیفون زنګ اوري او د دې لیدو لپاره نایک او ګیري دواړه د باندې وځي. نو هلته دوی د شیوا مړی پر مځکه باندې پروت ویني. د دې فرصت څخه په ګټه اخیستلو سره جانانې او چندو له هغه ځای څخه د تېښتې هڅه کوله، مګر ګیري او نایک د دې دواړو مخه نیسي. کله چې چندو شیوا په اړه پوښتنه کوي چندو ګیري ته وایي موږ دواړه یو له بل سره ډېره مینه لرو او شیوا هڅه وکړه چې موږ دواړه راوګرځوي، نو زه مجبوره سوم شیوا مې ووژي. د دې په اورېدلو سره ګیري چندو ته وایي ښه که دا خبره ده نو زه به د دې نجلۍ سره ستا په مخ کې جنسي تېری وکړم او دا به ووژنم. مګر چندو ګیري او نایک دواړو ته وویل که چیرې تاسو یو قدم مخ ته واخلئ نو تر ما به بد سړی نه وي. چندو او جانانې دواړه د دې څخه په ځغستا باندې یو ځای پټېږي، مګر نایک دوی پیدا کوي. نو بیا جانانې د چندو او نایک ترمنځ جنګ پیلوي. له همدې امله دوی دواړو یو د بل په وهلو سره پیل وکړي او په دې جګړه کې چندو نایک هم ووژي. د دې په لیدلو سره جانانې ډېره خوشحاله کېږي. اوس نو له څلورو کسانو څخه صرف 2 کسان پاته دي او 2 مړه سوي دي. بیا ګیري هلته راځي او چندو ته ډېر شراب ورکوي او ورته وایي وګوره مینه یو وسله ده چې دا نجلۍ یې پر تا باندې کاروي، ته باید د هغې پر خبرو باندې غوږ ونه نیسې. د دې خوا جانانې چندو ته وایي ګوره زه ستا سره په رښتیا هم مینه لرم. مطلب دا چې ګیري هڅه کوي چې چندو خپل لوري ته راواړوي او جانانې هڅه کوي چې چندو خپل لوري ته راواړوي. ګیري چندو ته د هغه د ملګرتیا یادونه ور په یادوي او ورته وایي که ته له دې نجلۍ سره مینه لرې نو همدا اوس د دې نجلۍ سره زما و مخ ته جنسي تېری وکړه، زه به هېڅ تا راونه ګرځوم. د دې په اورېدو سره چندو ګیري ته وایي نه وروره راځه چې دواړو پر دې نجلۍ باندې جنسي تېری وکړو. د دې وروسته جانانې سمدلاسه له هغه ځای څخه تښتي او د ژوند ژغورلو لپاره منډې وهي. دوی دواړه جلا کېږي او په جانانې پسې ګرځي. کله چې چندو په یوه خونه کې یوازې پاته سي جانانې سمدلاسه د شا د خوا څخه راځي او چندو په غېږ کې نیسي. جانانې د چندو لاسونه
او خپل شخصي برخو ته وروړي او ورته وایي وګوره چندو که ته زما بدن غواړې نو زه چمتو یم چې همدا اوس له تا سره ویده سم ځکه چې زه له تا سره ډېره مینه لرم او زما مینه حقیقت ده. د دې په اورېدو سره چندو بیا د جاناني په جال کې بند پاتې کېږي. د هغه وخت چې ګیري هلته راځي او د جاناني عمل ګوري. ګیري پریکړه کوي چې هغه به د چندو په مخ کې پر جاناني باندې جنسي تیاری کوي. د هغه وخت چې جاناني چندو ته وایي چندو که ته رښتیا هم زما سره مینه لرې نو ګیري ووژنه او همدا اوس ما او تا ښار ته ځو یو له بل سره واده کوو. له هغه څخه وروسته جاناني ګیري ته وایي که ته د خپل پلار زوی یې نو زما د هلک مخ ته او ما ته لاس راوړه نو بیا زه چمتو یم چې له تا سره ویده سم. د دې څخه وروسته دوی دواړه د یوې نجلۍ لپاره د یو بل سره جګړه پیلوي او دلته دوی دواړه یو بل ډېر سخت وهي مګر ګیري پر چندو باندې یو څه قوي و. له همدې امله چندو پر مځکه باندې لویږي. په دې وخت کې کله چې ګیري د جاناني پر لور باندې روان سو چندو د ګیري پښه نیسي او ګیري پر مځکه باندې رالویږي. د هغه سر له یو بتل سره مشلي او پر هغه ځای باندې بېهوشه کېږي. وروسته جاناني چندو ته وایي ای احمقه تا څه فکر کوئ؟ ما په رښتیا له تا سره مینه درلودله؟ ما ته په خپل جال کې راګیر کړی وې. ما غوښتل چې له دې ځای څخه وتښتېږم او دلته موږ د دې فلم اصلي معنا او د فلم په دلیل پوهیږو چې ولې جاناني چندو ته خپل شخصي برخه ور وښودله. هغه ورته وایي موږ ښځې چې هر چیرې یو ستاسو په څېر د وحشي ځناورو سترګې تل زموږ پر بدن باندې یا زموږ پر شخصي برخو باندې وي. دا په دې معنا نه ده چې موږ به له هر چا سره ویده کېږو او همدا اوس زه خپل ژوند او خپل بدن پر هیڅ چا باندې نه ورکوم. له همدې امله ما تاسو ته خپل شخصي برخه وښودله تر څو تاسو زه وهڅوم چې یو بل سره ووژنئ. اوس جاناني پریکړه کوي چې د چندو اصلي برخه پرې کړي. د دې په اورېدو سره چندو د جاناني څخه ډېرې غوښتنې کوي او زارۍ ورته کوي. دلته جاناني چندو ته وایي تاسو به په ډېرو نجونو باندې جنسي تیاری کړې وي او هغه به مو وژلې وي. په هغه وخت کې هغو نجونو هم ستاسو څخه د خپل ژوند غوښتنه کوله او تاسو ته یې زارۍ کولې. آیا تاسو په هغه وخت کې پر هغوی باندې رحم وکړئ؟ آیا د نجلۍ کورنۍ نسته؟ آیا د نجلۍ ژوند نسته؟ آیا یوازې د هلکانو درناوی سته؟ د کیسې په پای کې جاناني د چندو شخصي برخه د یو بوتل په واسطه سره پرې کړه او په دې سره کیسه همدلته پای ته رسېږي. موږ له دې کیسې څخه 2 درسونه ترلاسه کړي دي. لومړی دا چې یوه نجلۍ کولی سي هر څه وکړي که چیرې هغه وغواړي. هغه یوازې باید په ځان باور ولري. او دوهم دا چې که یو بیګانه یا پردی که نجلۍ وي او که هلک باید هیڅکله پر یو چا باندې په پټو سترګو سره باور ونه کړي ځکه په دې نړۍ کې هیڅوک د خپل مطلب پرته د چا په اړه باندې فکر نه کوي. دلته چندو د یوې نجلۍ په خاطر باندې خپل د ماشومتوب 3 ملګري ووژله صرف یوازې د یوې نجلۍ لپاره او د هغوی په وژلو سره هیڅ فکر هم ونه کړي. خپل نظرونه مو په کمنټ کې راسره شریک کړئ. که مو ویډیو خوښه شوې وي ویډیو لایک او شیر کړئ. تر بلې ویډیو پورې مو الله مل شه.